یو چا د غونډې منډې ځنې خال یم د یو چا د غونډې منډې ځنې خال یم د یو چا د لاس اترنګ یم سمندره. ډېر ښه ډېر ښه. او هغه سړی سړیو کې حساب نه دی ملګرو چې نه لري په کلي او په ښار کې مخالف. چې دې ما د شوق شاعرۍ لپاره خوښوي او شعرم دومره باید زما په نظر یو دومره باید ساده ونه اوسي، تکراري خبرې ورکې ونه. شاعران یا دوستان چې خپرونو ته ځي نو له پیل دغه پوښتنه ترې کېږي چې څومره وخت کېږي شاعر؟ پلارجان مې زما او ټوله کورنۍ زما ډېر زیات مینوال دي، زما شاعري اوري یا خپرونه چې زه صف ته کړمه ډېر زیات انتظار یې چې هغه کله نشرېږي. دا ټوپک خرڅ کا د وطن لورکۍ ته، دا ټوپک خرڅ کا د وطن لورکۍ ته، پرې قلمونه کتابونه راوړه. تللی دي زه کوشش کوم چې شوخه شاعري وکړم، داسې شاعري چې ملګري ترې خوند واخلي. هغه څو لهجې چې زما شعر اوري لږ سره شاد اوسېږي. بلکل ښه خبره ده، د پند تر څنګ خوند هم د ژوند یوه برخه ده. بېګا مې هورې خوب کې ولیدلې، بېګا مې هورې خوب کې ولیدلې، بېګا مې هورې خوب کې ولیدلې، خو پکتیاوال جانان ته نه رسېږي. ډېر ښه. یو ځلې که دوه ځلې خطا څومره ووایه جانانه ناروا څومره، یو ځلې که دوه ځلې خطا څومره ووایه جانانه ناروا څومره، څومره په سبا سبا د تیر وستم، تیر سبا پرون سبا سبا څومره. د شیبه باران د ادبي او فرهنګي فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو په بریا سره روانې وي. خوشحاله یم چې زه رحمت الله ناصري یو ځل بیا د باران څاڅکي د ادبي خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم او په اوسنۍ خپرونه کې مو یو داسې شاعر درته رابللی خپرونې ته چې تاسو یې د شیبه باران د لارې له شعرونو سره بلدتیا لرئ، خندانه څېره لري، شوخ شعرونه اکثرا ډېر وایي. نو حتما تاسو به وایئ چې دا به فکر کوئ نو حتما تاسو تصویر یې مولیده. ښاغلی ګهیځ صاحب دی، ګهیځ صاحب په خیر راغلی خپرونې ته، ښه راغلاست درته وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر راغلی تاسو هم ناصري صاحب، ډېر زیاته مننه د دې لپاره چې د پښتو ژبې پښتو ادب لپاره مو ډېر ستر ګام پورته کړی. د پښتانه هغه ورک لالونه په خلکو باندې مو پېژندله. کور مو ده. ډېره مننه. ګهیځ صاحب زموږ موخه همدا ده چې موږ هغه ورک لالونه هغه په ټولنه کې شته وړتیاوې چې د شعر په برخه کې دی هغه راوباسو، ټولنې ته یې وړاندې کړو تر څو هغوی غټ غټ شاعران ته جوړ شي او د ټولنې لپاره لا مفید واقع شي. ګهیځ صاحب نو چای به هم درته واچوم چې هوا یخه ده. ګهیځ صاحب په پیل کې به راته ووایي چې دا یوه ډېره عامه پوښتنه ده چې اکثرا شاعران یا دوستان چې خپرونو ته ځي نو له پیل دغه پوښتنه ترې کېږي چې څومره وخت کېږي شاعري کوئ. نو که زما دا پوښتنه تکراري هم وي نو بخښنه غواړم څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ ناصري صاحب ستا د خبرې په تایید سره چې هره خپرونه کې دا پوښتنه کېږي. زما شاعري ماشومتوب نه مې تقریبا کوله او دا 15 کاله کېږي چې داسې شاعري کوم چې غونډو ته ځمه، رسنیو ته، پروګرامونو ته ځمه او زه نو مجلو ته خپل شعرونه ورکوم چې هغه یې چاپ کړي. 15 کاله به کېږي. ډېر ښه. دوستان تاسو د ښاغلي عطاالله ګهیځ شعرونه حتما د شیبه باران په مشاعرو کې لیدلي دي او د دوستانو په غوښتنه موږ ورته بلنه ورکړه خپرونې ته. نو ګهیځ صاحب راځو ستاسو یو شعر ته اورو چې لیدونکي په کوم شعر نازوئ د خپرونې په پیل کې؟ ډېره زیاته مننه ناصري صاحب، ټول نوي شعرونه مې راوړي دي او ټول ملګرو ته دې ډالۍ وي. ټوټې ټوټې وجود له جهان راټولومه، ټوټې وجود له جهان راټولومه، ورځمه د پښتون څیرې ګریوان راټولومه، او زه ګرځمه سره لال د بدخشان راټولومه، زه ګرځم سره لال د بدخشان راټولومه، زه ګرځم لاروي د پاچا خان راټولومه. ناصري صاحب نتکۍ یې رانه غوښتې ده د ورور واده لپاره، نتکۍ یې رانه غوښتې ده د ورور واده لپاره، یو چاته د نتکیو ټول دکان راټولومه. واه دا خو به ډېر دروند باري. خالقه امانت دې و سنبال مې درته نه کړو، خالقه امانت دې و سنبال مې درته نه کړو، ژوندون مې زه په بل رنګې تاوان راټولومه. ډېر ښه ډېر ښه. وژلی یم یارانو او یارانو پسې ګرځم، زه خپلې جنازې ته قاتلان راټولومه. مخکې شعر دی د اور لمبې په تیلو باندې وژنمه ګهیځه،
د اور لمبې د اور لمبې په تیلو باندې وژنمه ګهیسه جانان ته په جرګه کې رقیبان راټولوم. واه واه ډېر ښه ډېره زیاته مننه. ډېر ښه. ګهي صاحب کله ناکله ستاسو ځینو شعرونو کې ډېر شوخ موضوعات هم د ټولنې د نورو مسایلو تر څنګ ځای په ځای شوي وي. تاسو څنګه په ټولنه کې د هیوادوالو چلند له داسې ډول شعرونو سره څنګه ده؟ که څه موږ په پښتو شاعرۍ کې په دې برخه کې د نورې بیلګې هم لرو. شرر صاحب کله کله ډېره شوخه شاعري کوي په اوس وختو کې، مثال په اوسني عصر کې. تر هغه خوا خوشحال خان هم داسې یو سبک درلوده. اوس هم تاسو کله کله شوخه شاعري کوئ، نو په ټولنه کې د هیوادوالو چلند څه ډول دی؟ نصري صاحب زما زیاتره مینوال چې دي ما د شوخو شاعرۍ لپاره خوښوي، او شعر هم دومره باید زما په نظر یو دومره باید ساده ونه اوسي، تکراري خبرې ورکې ونه اوسېږي، یا ټوله شاعري باید دومره تراژید یا غمګینه ونه اوسېږي چې یو چا ته وایي هغه بل حالت ته راشي. نو مینوال هم دا غواړي چې زه ورته شوخه شاعري وکړم. زما غزل کې تقریبا زه انځوریزه شاعري کوم، یو موضوع باندې غزل نه لیکم. غزل کې هر بیت د هر موضوع لپاره راخلم، او اوسنۍ شاعري هم همدا شی ده. د پخوانۍ شاعرۍ په پرتله فرق همدا شی ده چې اوس شاعري انځوریزه کېږي. هر غزل کې کوشش کوم چې یو بیت شوخ اوسېږي، د دې لپاره چې د مینوالو پام هم ځان ته واړی او مینوال ترې خوند هم واخلي. ښه، ډېر ښه. کله ناکله ما د مینوالو خبره وکړه، د خوند اخیستو خبره خو تاسو وکړه. تاسو کله ناکله په قصدي ډول همداسې کار کوئ چې ستاسو د یو شعر باید مینوال واوري په مشاعرو کې او د مینوالو پام را واوړي؟ قصدي ډول مو دا کار کړی په شعر کې؟ ډېر ضرورت احساس کېږي نصري صاحب. مثلا ځینې شاعران پاڅېږي یو موضوع باندې غږېږي ټول تالار چپ ناسي، نو چې مینوال یو شوخ شعر واوري هغه فضا ټوله بیخي بل ډول شي، لږ راژوندي شي. نو دا ډېر ضرورت دی مشاعرو کې. نو ستاسو بل شعر اورو؟ ډېره زیاته مننه. دا شعر د ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. تهمتونو باندې رنګ یم سمندره، تهمتونو باندې رنګ یم سمندره، خپل وجود باندې مې تنګ یم سمندره. او زه پښتون، زه لا هغسې نړۍ پر مخ قتلېږم، زه لا هغسې بدرنګ یم سمندره. د یو چا د غونډې منډې ځنې خال یم، د یو چا د غونډې منډې ځنې خال یم، د یو چا د لاس اترنګ یم سمندره. ډېر ښه، ډېر ښه. او هغه مسته د شراب ډکه پیاله ده، هغه مسته د شراب ډکه پیاله ده، هغه مسته د شراب ډکه پیاله ده، زه هم مست پیاله د بنګ یم سمندره. ډېر ښه، ډېر ښه. او دهشتګر نه یم د مینې لاروی یم، دهشتګر نه یم د مینې لاروی یم، زه ګلاب یم، زه لونګ یم سمندره. او د مورکۍ او د بابا د مرګ نه وروسته رالوېدلی یم ړنګ بنګ یم سمندره. ډېر ښه. او خپل ګهیځ ترې د خپل سر په قیمت غواړم، خپل ګهیځ ترې د خپل سر په قیمت غواړم، خپل تقدیر سره په جنګ یم سمندره. ډېر ښه، ډېر ښه وایي، ډېر ښه، ډېر ښه. ډېر ښه ګهیځ صاحب، واقعا چې له دې شعر څخه مو هم خوند واخیسته. ګهیځ صاحب یو پوښتنه نه پوهېږم چې وکړم که ونه کړم، ځکه چې زه په دې هکله معلومات نه لرم. پلارجان خو دې ژوندی دی؟ او پلارجان ستاسو دا شعرونه یې اورېدلي دي؟ پلارجان مې زما او ټوله کورنۍ زما ډېر زیات مینوال دي، زما شاعري اوري یا خپرونه چې زه صف ته کومه ډېر زیات انتظار یې چې هغه کله نشریږي. تشویقوي دی ډېر زیات. زما پلارجان، مورجانه مې خویندې، ورور مې ټول زما ډېر مینوال دي. تقریبا کله کله زه داسې احساس کوم زما خپل ذهن کې زما دومره شاعري نشته لکه هغو ته چې زده ده. زما ډېر مینوال دي، ما ډېر تشویقوي. دا پوښتنه مې ځکه زړه و نازړه وکړه چې له دې پوښتنې څخه زه ډېره بده خاطره لرم. زما پلار د خدای ژوندی لري، د نورو دوستانو سره، د نورو ملګرو پلارونو سره، تر څو چې د خدای رضا وي. زه تېره اونۍ یو خصوصي ښوونځي ته د دغه لپاره تللی وم، د فراغت غونډه وه. نو هلته دغه عمومي اول نمره یو کوچنی هلک و، کله چې دی دریځ ته راوغوښته او اعلان یې وکړ چې دا د څه کال عمومي اول نمره ده، نو بیا بل چا غږ چې والدینو نه څوک نه دي راغلي، نو تقدیر زازی هغه په دې پوهېده چې دا پلار نه لري. تقدیر زازی پرته له دې چې شی ووایي له سترګو نه یې اوښکې راغلې،
او وروسته په دې ناستو کسانو کې نو تر 50% ډېرو کسانو اوښکې تویې کړې او ډېره دردمند شیبه وه. مالې هسې نه چې خدای دې نه کړي موږ د چا غم ډېر نه کړو. اکثرا ستاسو په شعر کې څو ورځې مخکې ما ستا یو شعر واورېده چې دغه تا په پښتنو باندې ننګ ونه کړو ګوم چې په پښتو خبرې ونه کړې. دا ډول موضوعات مو هم په شعر کې نور هم ځای کړي، بیلګې شته ستاسو په شعرونو کې که نه چې هغه انتقادي بڼه ولري یا هم د پښتنو د مشرانو لپاره د سمون لپاره وي، نورې بیلګې هم شته ستاسو په شعرونو کې؟ ناصري صاحب زه ما نور خپرونو کې مې ویلي زه شاعري خپله شهرت لپاره نوم لپاره یا د پیسو لپاره نه کوم. زه په پښتنو مین یم، په شاعرۍ مین یم. زما شعرونه چې ملګرو تاسو اورېدلي دي پښتانه ورکې زه یادوم دغه مشکلات او د ستونزې ورکې یادوم او د دې تر څنګ شوخه شاعري هم کوم. او زه نو شعرونو کې چې مینوال اورېدل دي دا موضوعات ورکې زه ذکر کوم. ښه ګیس صاحب بله پوښتنه دا ده چې له کوم وخت نه چې تاسو شاعري کوئ بیا چې میډیا ته راوتي یاستئ ستاسو په ژوند کې د کاري ژوند نه ورهخوا دغه شاعري ستاسو د ژوند یوه برخه ده. اوس لوی بدلون چې شاعرۍ له وجې ستاسو په ژوند کې راغلی هغه کوم بدلون دی که نه ژوند مو عادي دی د پخوا په شان؟ نه ډېر زیات فرق راغلی دی. یو خو انسان چې میډیا ته راوځي نو ډېر زیات مینهوال هم پیدا کوي، مخالفین هم پیدا کوي. نو غونډو ته ملګري ډېر زیات لیواله دي چې زه باید غونډو کې اوسېږم او دا تمه لري چې زه باید شوخ شعرونه ورته ویم یا کله چې لاره کې مخ کېږو ډېر زیات عکس اخلي او ډېر زیات متشوقوي. ډېر زیات بدلون دی. ډېر ښه. نو د مخالفینو خبره دې وکړه. یون صاحب وایي چې انکار کې مخالف او په اقرار کې مخالف، عجیبه شان جانان دی په هر کار کې مخالف، چې ناست مې په اوږو وي خو خوشحاله وي قانع وي، چې ښکتې له اوږو کړم نیمه لار کې مخالف. او هغه سړی سړیو کې حساب نه دی ملګرو چې نه لري په کلي او په ښار کې مخالف. لږ لږ مخالفتونه خو باید دي او هغه مخالفتونو سره لږ لږ موږ هم مخې په ټوله کې د شیب باران په سر. ناصري صاحب مخالفت یو هغه خلک په تا نیوکه کوي چې ستا پرمختګ غواړي، ستا نیمګړتیاوې تا ته راپه ګوته کوي، غرضي نه وي که نه چې ته ځان اصلاح کړې. یو هغه خلک دې مخالفت کوي چې ستا د بریا خنډ واقع کېږي، چې خپله هم د کار نه دي، خپله د کور یو کونج کې ناست دي، نه ځان ته نه ټولنې ته نه کورنۍ لپاره یې څه کړي دي، فقط همدا بې ځایه نقد کوي په خلکو باندې. نو بیا د دې خلکو قصه کې باید انسان نه شي د ښه په پسې ډاډه ورځي. بلکل. هغه یو ماشوم وایي په موټر کې ناست موږ د خپرونو کې کله کله بس هغه د زړه بړاس باس وایي موټر کې ناست و څنګ کې ورسره یوه بله ښځه ناسته وه که نه، نو د ماشوم الوچې خوړلې اترشې الوچې نه دي، نو وایي د ښځې ورته ویل چې دا مه خوره دا د غاښونه خرابوي. نو ماشوم یې بېرته ورته ویل چې زما نیکه 100 کاله عمر کړی، وایي ولې هغې الوچه خوړله؟ وایي نه هغې د چا کار کې کار نه نو د ښځې ته ډېر ښه پیغام رسولی چې یعنې زما کار کې کار نه لرم. نو کله ناکله ضرورت سړی کار ولري په هر ډول. راځو ستاسو بل شعر ته ګیس صاحب. د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ویم. مهرباني. کلیوال یم کلیواله راته وکړه، کلیوال یم کلیواله راته وکړه، په همزولو کې ملاله راته وکړه. ډېر ښه. غټې سترګې دنګه غاړه دنګه ونه، غټې سترګې دنګه غاړه دنګه ونه، مورې دغه پکتیاواله راته وکړه. او غزل دی سپوږمۍ پناه کا ماښامونه راوړه، سپوږمۍ پناه کړه ماښامونه راوړه، زلفې خورې کا قیامتونه راوړه، دا ټوپک خرڅ کا د وطن لورکۍ ته، دا ټوپک خرڅ کا د وطن لورکۍ ته، پرې قلمونه کتابونه راوړه. او په ډاک پراته دي پښتانه په نړۍ، په ډاک پراته دي پښتانه په نړۍ، ستورو ته خدایه اسمانونه راوړه. او چې ته ترې ځې نو دا احسان خو وکړه، چې ته ترې ځې نو دا احسان خو وکړه، د زرګي کور ته مې ورونه راوړه. او د مینانو ورځ ډالۍ کې دا ځل، د مینانو ورځ ډالۍ کې دا ځل، ګهي سما ته خپل شعرونه راوړه. دغسې ګهي صاحب د مینانو ورځ ته د اشاره پکې کړې وه. د شاعرۍ ډېره برخه مو
کومې برخې ته ځانګړې شوې ده؟ مینه پکې ډېره ده که نه د ژوند نور هغه ټولنیز مسایل پکې ډېر دي؟ ځانګړې برخه مو چې ډېر شیونه مې ورته لیکلي کومه برخه ده؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې زما په هر غزل کې مختلف موضوعات راخیستل شوي. مینه ورکې ډېره ده. د پښتنو یووالي لپاره مې کوشش کړی ده چې داسې بیتونه غزلونو کې راولم. دا موضوعات دي نو ټولنه کې ځینې نوې موضوع را پیدا کېږي، بې ضرورت دی چې همغې وخت سره شعر کې باید ته یادوري وکړي. هغه موضوعات مې هم یادوري کړې ده، خو لکه څنګه چې زما مینوال او تاسو اورېدلي دي، زه کوشش کوم چې شوخه شاعري وکړم، داسې شاعري چې ملګري ترې خوند واخلي. هغه څو لهجې چې زما شعر اوري لږ سره شاد اوسېږي. بلکل ښه خبره ده. د پند تر څنګ خوند هم د ژوند یوه برخه ده. یوه بله موضوع چې تاسو یادونه وکړه هغه په شعر کې د نویوالي موضوع ده. مثال اوس اکثرا ښاري ژوند کې ګودر نشته، مثال منګی نشته، دا مسایل نشته. په شعر کې مو کله کله دغه لکه موبایل، کمپیوټر یا داسې نور موضوعات هم اوس راغلي د نویوال لپاره. مثال غفور لیوال په خپلو شعرونو کې دغسې ځینې نوي شیانو ته ډېره ښه اشاره کړې ده چې هغه له ورایه ښکاري چې دا د کوم عصر شعر دی. تاسو هم داسې شیان داسې موضوعاتو ته په شعر کې ځای ورکړی چې د اقل په راتلونکي نسلونو کې د شعر له اورېدو لوستو څخه معلوم شي چې دا په کوم عصر کې لیکل شوی؟ زه ناصري صاحب زه ناصري لیکنې کوم، شاعري کوم. زه کوشش کوم داسې شاعري وکړم. یو خو اصلي هدف مې دا دی چې شاعري باید لږ زره عمر ولري، داسې یو بارمصرفه شاعري یا ساده شاعري ونه اوسېږي چې مینوال یې واوري او همداسې لاړه شي. د اقل هغه باید عمر ولري. او بل تکراري خبرې خو شوي دي، باید شاعرۍ کې نوې خبرې موږ وکړو، نوې موضوعات راده وکړو. نو زه هم کوشش کوم چې هغه تکراري خبرو او شعرونو چې چا ویلي دي که ځینې وخت خو داسې الهام راځي چې وم لیکل شي او بیا ګورم چې دا موضوع خو په بل شکل ویل شوی، دغه ویم هم نه رسنیو دې شیانو کې. نو کوشش کوم چې نوې موضوعات شعر کې ویم، هغه موضوعات چې ملګرو ته نوي او جالب اوسېږي او حد اقل عمر ولري. ډېر ښه. راځو ستاسو بل شعر اورو ګهیځ صاحب. مننه. لیدونکي به هم په تمه وي. مخکې د دې شعر نه به مې یو څه وکړم. مهرباني. زما کلیوال جانان ته نه رسیږي، زما کلیوال جانان ته نه رسیږي، څوک مې ملال جانان ته نه رسیږي. بیګا مې هورې خوب کې ولیدلې، بیګا مې هورې خوب کې ولیدلې، خو پکتیاوال جانان ته نه رسیږي. ډېر ښه. دا ګهیځ هم په نصیب ښه بدبخت دی، دا ګهیځ هم په نصیب ښه بدبخت دی، په 10 کال جانان ته نه رسیږي. غزل وایم، نوی غزل دی، اول ځل مې ده چې په کې وایم. ستا ډولۍ چې د کاله نه را بهر شوه، ستا ډولۍ چې د کاله نه را بهر شوه، یوه څړیکه مې د زړه نه را بهر شوه. ډېر ښه. زه آدم خو خدای د خاورې څخه جوړ کو، جوړ کو، نو هوا څنګه او څه نه را بهر شوه. او خپل واده کې ټول کلی په ژړا کړو، په ژړا کړو، دا بې وروره خور چې وره نه را بهر شوه. او دغه ډمه د غربت د لاسه ناڅي، دا چې اوښکه یې لیمه نه را بهر شوه. چا ویل چې هوره پیژنې ګهیځه، ګهیځه، زما ستا نامه د خوله نه را بهر شوه. ډېر ښه ګهیځ صاحب، ډېر ښه تصویر پکې و. ښاغلی عطاالله ګهیځ، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونې ته راغلی او زموږ غوښتنه مو ومنله. ډېر زیاته مننه د دې لپاره چې د پښتو ژبې، پښتو ادب لپاره مو ډېر ستر ګام پورته کړی. مننه، کور مو ودان. درنو لیدونکو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې پورې د خدای پامان.